ښه راغلاست د درنو مسافرو. اوس ورځو ویډیو پیلو څه ډول د عمرې لپاره تسریع ترلاسه کړو. دوه مهم اپلیکیشنونه دي چې باید هغې کې ځان له مخکې نه رجسټر کړو. نو ګرانو دوستانو ورځو ویډیو پیلو خو د هغې وړاندې د سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېرې مهمې او ستاسې لپاره مهمې په زړه پورې ویډیوګانې پر همدغه یوټیوب چینل کتلی شئ. ډېرې خبرتیاوې دي، ځینې مهمې خبرې دي چې باید سعودي مسافر ترې خبر وي. نو دغه سبسکرایب بټن در سره کېکاږئ، هم در سره دغه د ګړنګینې خان ووهئ. هر کله چې کومه ویډیو اپلوډ کېږي تاسې ته به خبر درکوي. ورځو ویډیو پیلوم. نو ګرانو دوستانو راځو لومړی د خپل موبایل پلی سټور ته ورځو. پلی سټور ته چې ورغلو نو دلته به موږ لومړنی اپلیکیشن چې موږ لپاره ډېر مهم دی هغه توکلنا په نوم دی. لومړی باید توکلنا کې موږ نوم لیکنه وکړو، ځان رجسټر کړو. نو توکلنا چې مو کله خلاص کړو دا به ډاونلوډ کړئ. نو دغه د ما سره تیار ډاونلوډ دی. ګرانو ملګرو دلته به تاسې لومړی تسجیل دخول جدید به کلیک کړئ. نو لومړی به د اقامې نمبر ورکئ، لاندې به ستاسې د پیدایښت تاریخ ورکئ. هر پیدایښت تاریخ چې ستاسې په اقامه کې وي یا برث ډیټ هغه به ورکئ. دلته میلادي هم شته دی، هجري هم شته دی، چې هر یو منې تاسې ته اسانه وه همغه به کلیک کړئ. هغه چې مو کلیک کو اتالي به کلیک کړئ. د اتالي نه مخکې چې لاړئ دغلته تاسې څخه یو پاسورډ غواړي، ټلیفون نمبر د ناول غواړي. هلته تاسې ته میسج راځي، میسج به هلته ولیکئ. د هغه پروسس چې ختم شو نو تاسې څخه یو پاسورډ غواړي. نو تاسې که افشیر لرئ د افشیر پاسورډ به دغلته ولیکئ. هغه چې مو ولیکو نو تاسې لپاره په اتومات ډول ستاسې لوکیشن خلاصیږي، ستاسې د ځای او تاسې څخه پوښتنه کیږي چې تاسې د کوم ځای یاستئ. دغه چې بشپړ شو دوهم او مهم چې دی هغه بل اپلیکیشن د اعتمرنا په نوم دی. دغه به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا چې مو ډاونلوډ کړو دا به خلاص کړئ. هر کله چې مو خلاص کړو تاسې به مستخدم جدید ووایئ ځکه تاسې نوي یاستئ. نو دلته تاسې ته رساله هم راغله وایي چې تاسې توکلنا کې ځان ثبت کړی دی او که نه تاسې به ولیکئ چې هو استمرار به کلیک کړئ. کله چې مو دغه کلیک کو نو تاسې ته بل آپشن راځي مستقیما. نو دغلته به لومړی رقم الهویه یا د اقامې نمبر به ورکئ. کومې مدینه کې چې یاستئ تاسې، که حایل کې یاستئ، جده کې یاستئ، طایف کې یاستئ، هغه به کلیک کړئ. چې هغه مو کلیک کو نو دلته بیا په دویمه برخه کې که ټلیفون نمبر به ورکئ. هغه ټلیفون نمبر چې تاسو سره فعال وي، تاسې په ابشر جوړ کړی وي. لاندې چې دی کلمة المرور به ورکئ. که کلمة المرور که د ابشر پاسورډ ورکئ هغه اخلي. هغه چې مو ورکو نو تاسې لپاره دلته اتومات ډول باندې بله صفحه خلاصیږي. اوس ګوره زه ورننوځم، غواړم خپلې صفحې ته ور داخل شم. نو چې خپله صفحې ته داخل شم زما ټلیفون ته چې دی میسج راغی. زه اوس دغه میسج لیکم. دغه میسج مې ولیکو 6 نو اوس ما لپاره دلته بله صفحه خلاصیږي. نو اوس صفحه خلاص شوله، ادا عمره به کلیک کړئ. دلته تاسې کولی شئ چې خپل ملګري ځان سره هم انتخاب کړئ. دغلته زما نوم شته دی، زما د ملګرو هم شته دی. نو اوس زه غواړم چې ځان سره ملګري انتخاب کړم. نو مرافق مې مرافق سره به دلته د هغې اقامه ورکړم. غواړئ چې 5-6 کسان لاړ شئ نو بیا هم کولی شئ هغه هم دلته ځان سره رجسټر کړئ. نو دغلته به د هغې د پیدایښت تاریخ ورکړئ. د هغې نوم دلته په دغې لیست کې راځي. دلته به ټول کلیک کړئ. که ټول ملګري ځئ د ټولو نومونه به انتخاب کړئ. نو بیا به ورپسې مخکې لاړ شئ. دغلته تاسې ته یو جنتري راځي، لیکلي دي چې لا یوجد. نو دلته دوی ویل چې ستاسې لپاره اوس ځای نشته دی، ټول هر څه بند دي. نو بیا به تاسې دا هر وخت کوشش کوئ چې د ماښام لمانځه څخه وروسته دغه وګورئ ځکه زیاتره وخت دغه خلاص وي. نو اوس که موږ وګورو نو ټول بند دي. نو دوستانو دغلته بیا تاسې لپاره تصاریح بل آپشن راځي. هغه هر کله چې تاسې تصریح واخیستله دلته تاسې ته یو برکوډ درکوي. د هغې سکرین شاټونه به ځان سره واخلئ او تاسې ته وخت درکول کېږي هماغه وخت به انتخاب کړئ. نو دې سره تاسې لپاره ښه عمره غواړو. بیا هم ویډیو ډېر اسانه ده، یو څه فکر غواړي. که تاسې ابشر حساب لرئ نو دغه سیسټم ډاونلوډ کړئ او عمرې ته لاړ شئ. ګرانو دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دلته خپرو. له تاسې ډېره مننه.